سلام افغان صاحب، هیله ده چې زموږ دا غږ تاسې له مسؤلو خلکو تر نورې نړۍ ورسوئ. څو ورځې مخکې ځینې افغان ځوانانو له ما سره اړیکه ونیوله چې په سربیا او بوسنیا کې یو ډول وحشت له افغانانو سره روان دی. یوه میاشت مخکې افغان چا حلال کړی په ځنګل کې پروت دی. دلته خو په نورمال ډول تاسې پوهېږئ پولیس هم ځنګل ته نه ځي. پولیس په د ده له حلالېدو نه په سبا ورځ همدې ځای ته راځي، هم کوم ځای چې دا حلال شوی د ده جسد راباسي او وړي روغتون ته. بیا نو د دې پوښتنې په ځواب لپاره زه پرون ډېر وګرځېدم، مګر هېچا دا پوښتنه را ځواب نه کړی چې پولیس څنګه خبر شو چې دلته دا افغان چا حلال کړی دی او په سبا باندې دوی خبرېږي ډایرکټ دلته راځي د هغه جسد راخلي. نو ځینې خلکو ما داسې په غیر مستقیم ډول ولیدل چې په دغه قضیه کې ورسره 50% د پولیسو لاس و. بیا د دې تر څنګ یو بل افغان چې له مقدونیا لارې نه د سربستان پلازمینې بلګراد ته رارسېدلی دی، د کوچنیانو د کم مخې ته دوی ناست دی. پولیس ورته وایي دا د کوچنیانو کم دی، راځئ د غټانو کم ته مو وړو. موټر کې اچولي بیرته د مقدونیا مرز ته وړي دي. هلته یې دا ځوانان په دغه ډول وهلي دي چې د یوه د چپه سترګه راولېدلی دی، سوچه وتلی دی، په بلې خوا ته یې په سترګه هم دومره ویلی دی چې له ولیدلو یې بیخي غورځولی دی. په بدن کې هم نور هېڅ ځای روغ نه و. ما سره ویډیوګانې منظورونه ستیزې له تاسو سره شریکوم. د دې تر څنګ یو بل ځوان هم په دا پښو باندې ویشتی دی پولیسو. او د دې تر څنګ تر ټولو بده هغه دا دی چې افغان چیرې وینې نیسي چې راځئ موږ کم یو بل ځای ته وړاندیز نه وړي، یا ډیپورټ سنټرو کې دوی 6 میاشتې 3 میاشتې 8 میاشتې 12 میاشتې حتی داسې هلکانو سره ما نن خبرې وکړې چې دوی ویل چې زموږ 2 کاله دلته کېږي، موږ هېڅ نوع جرم نه لرو. او د دې تر څنګ په بازارونو کې کوچنیان ماشومان وي، دوی نیسي په موټرو کې اچوي، پولیس مرز ته وړي. په مرز کې په هغه ډول وهل ورکوي چې اصلا په انسانیت او په اسلامیت هېڅ شي کې هم نشته دی. نو زموږ هیله له تاسې څخه په ډېر درناوي دا دی چې د دغه افغانانو غږ تر نور نړۍ ورسوئ او د دوی پوښتنه باید وشي. مننه.